الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا د الله پاک په فضل سره د دویم باب خلاص شو چې هغه په بیان د توبې کې نو دریم باب چې دی هغه په بیان د صبر کولو کې دی. صبر چاته وایي؟ امام راغب اصفهاني رحمه الله فرمایي نفس د عقل او د شرع د مقتضا پابندی کول دې ته صبر وایي. یا په بل الفاظو سره ووایه داسې ووایه چې نفس د هغه شي نه لرې ساتل کوم څیزونه چې عقل او شرع د هغې نه لرېوالی ضروري ګڼي دې ته صبر وایي. علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي صبر د نفس د ښو اخلاقو نه یو خوی دی او د دې په وجه د صبر په وجه انسان د هغې غلطو او بدو اعمالو نه منع کېږي. او بیا فرمایي علامه او دا د نفس د قوتونو نه یو قوت دی چې د دې په ذریعې باندې د دې قوت په وجه باندې د نفس ته ښېګړه رسي دې ته صبر وایي. او ابو عثمان رحمه الله فرمایي صابر هغه څوک دی چې په خپل نفس باندې قسمه تکلیفونه برداشت کولو د هغې سره خپل نفس هغه عادت کړي دې ته صبر وایي. او عمر بن عثمان مکي رحمه الله فرمایي هغه وایي چې یو کس ته تکلیف ورسوي زړه ته تکلیف ورسوي ته هغې ته نه ګیله ویسي او نه پرې کومه غوسه وکړي دې ته صبر ویل کېږي. ستا زړه ته یو درد یو مصیبت یو څه درته ورسي او ته د دې ګیله چاته ونه کړي او نه په هغې کس باندې غوسه وکړي نو دې ته صبر ویل کېږي. خو یاد ساتئ صبر په درې قسمه دی. یو صبر علی الطاعت دی، بل صبر علی المعصیت دی، بل صبر علی المصیبت دی. نو صبر په درې قسمه دی. صبر علی الطاعت لکه مونځ شو، روژه شو، حج شو، دا کول دا صبر علی الطاعت دی. د الله پاک احکامو باندې قائم ودرېدل په دې کې چې انسان ته کوم تکلیف کوم مشقت راسي په دې باندې صبر کوي دې ته صبر علی الطاعت ویل کېږي. او بل صبر علی المعصیت دی. الله پاک چې کومو شیانو نه منع کړی غلا به نه کوې، زنا به نه کوې، غیبت به نه کوې، دروغ به نه وایې، دغه شانته کې نور راوړه کومو شیانو چې الله پاک منع کړی او ته خپل نفس د شیطان سره هغه مقابله کې او په دې مقابله دا نفس چې د شیطان سره کومه مقابله کوي ځکه شیطان خو دا وایي چې دا کار وکړه ځکه انسان باندې ډېره تنده راشي شیطان ته وایي چې لاړ شه غلا وکړه یا د انسان دا نفس خواهش ډېر زیات شو چې زنا وکړه قتل وکړه نو کله چې ته د کوم ستا بدن ته چې کوم تکلیف کوم مشقت د شیطان لخوا نه تا ته رسي کوم هغه چې ته هغه لارښودنې کوي ته په دې باندې خپل ځان باندې صبر کوې دې ته هغه صبر علی المعصیت ویل کېږي. او بل صبر علی المصیبت دی لکه انسان ته درد ورسي، بیماري ورسي، اولاد ته بیماري ورسي، اولاد وفات شي، دغه شانته کې نور تکلیف په سړي باندې راشي، مال یې حلال شي یا دغه شان نور تکلیفونه راشي دا په هغې باندې صبر وکړي او الله ته یې وسپاري دې ته صبر علی المصیبت ویل کېږي. په دې ټولو باندې الله پاک سړي ته اجر ورکوي، بې شمېره اجر ورکوي. الله فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یقینا وربکي الله پاک هغه صبر کوونکو ته چا چې صبر کړی وي اجرهم اجرونه او ثوابونه د دوی بغیر حساب بغیر د کوم حساب ده. د دې تشریح په حدیث کې راغلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
کله چې د قیامت ورځ شي دغه میزان ولري حساب کتاب شروع شي هغه ډله به راوستلی شي چې چا منځونه کړي وي هغې ته هم پوره پوره ثوابونه ورکړي څومره چې دوی عمل کړی وي هغه خلک به راوستلی شي چا چې حج کړی وي چا صدقې ورکړي وي هغوی ته هم حساب کتاب وشي هغې ته هم هغومره اجر او ثواب ورکړي څومره چې دوی عمل کړی وي او بیا به ډله هغه صبر کوونکو دې ته چې مصیبت رسېدلی وي په اطاعت د الله تعالی باندې دغه شان په نورو احکامو باندې یا د الله طرف نه په دې باندې څه مصیبت راغلی وي په هغې باندې صبر کړی وي نو دا کسان به راوستلی شي الله پاک به دې ته بې شمېره انعامات هغه بې شمېره اجرونه ورکړي او بعضې خلک چې کله د محشر په ورځ باندې ته وګوري چې الله پاک دې ته څومره بې شمېره انعامات ورکړي بې شمېره هغه نیکۍ اجرونه او ثوابونه درجې ورته اوچتوي نو دا نور خلک به بیا ارزو تمنا کوي چې کاشکې دنیا ته یو ځل بیا لاړ شو زمونږ د بدن غوښې هغه په قیمچیانو کړ شي او موږ په دغه باندې صبر الله ته وکړو چې موږ ته هم نن دغه شاته کې اجر او ثواب راکړي لکه څنګه چې د صبر کوونکي دی وایي نن ورځ نو په مصیبت باندې صبر کول دی باندې الله پاک سړي ته اجر او ثواب ورکړي هغه که صبر علی الطاعت وي که صبر علی المعصیت وي او که صبر علی المصیبت د دې باب د مخکې سره واضح عبارت دی مخکې ما تاسو ته وویل لکه صبر علی المعصیت شو انسان د شیطان سات په سات وسوسې کوي چې الله وکړل او هغه وکړل نو دا حکمونه د الله پاک د توبه وباسه که آینده دپاره ته بیا مخې ته راغلل او شیطان ته ډېرې وسوسې وکړلې په دې باندې صبر وکړه خپل نفس کنټرول کړه